ځکه زه بار بار وایم چې زما د دې خبرو او د دې درسونو د دې قدر کوئ او قدر یې دا دی چې په دې ځان پوه کوئ دا نوټ کوئ دا لیکئ دا یادوئ نورو ته بیانوئ خو دغه هرس موږ په ډېرو ملګرو کې او په ډېرو مؤمنانو کې نه یینو او د دې دپاره الله ځان له سړي پیدا کړي چې دا علم یادوي خپله سینه کې ږدي په کتابونو کې لیکي او بیانوي یې د دې دپاره الله خپل سړي پیدا کړي دي د هر چا کار نه دی دا خو پرېږده چې علم کول د هر چا کار نه دی دا علم چې وکړي دا بیا د هر چا کار نه دی چې دا بیان کړي او په دې عمل وکړي نو اوس ته سوچ کوه په دنیا کې څومره مسلمانان دي په اربونو مسلمانان دي په دې کې یو څو الله ولا توفیق ورکړي د دین دی زده کولو په دغه یو څو کې یو څو له الله توفیق ورکړي د دین د بیانولو او په هغه باندې عمل کولو نو دا به څومره اوچت خلک دي چې د اربونو نه یو څو په یو څو کې یو څو او په هغه یو څو کې دی هر سړی دې مقام ته رسیم نه دا شوق غواړي دا جذبه غواړي دا اخلاص غواړي دا محنت غواړي دا تیز ذهن غواړي دا الله سره رابطه غواړي دا سمه ځواني غواړي ځواني نه مراد هغه ځواني نه چې عمر به 14-15 کاله ځواني نه مراد یعنې چې سم پخې ارادې والا سړی داسې ځوان پکار نو دا خبرې یادول نوټ کول لیکل د دې دا د طالب علم کار دی هغه سړی چې ځان د دین طالب ګڼي او یوازې سرسري بعض کسان زه پیژنم داسې لکه 8 کاله موږ سره شوي 9 کال او غوړ منګی دی ته پوښتې وکړه یعنې هغه د عقیدې په بنیادي مسایلو کې نه پوهېږي او بس داسې ملګري چې زموږ نه لرې موږ ته را رسېدی نه شي دا درس کله په صوتي شکل کې اوري کله د ویډیو په شکل کې اوري او لوی د دین کار ته الله اخیستی دی موږ یې پېژني نو ټوله خبره د اخلاص د جذبې د شوق او د محنت ده په دې صرف کار نه کېږي چې سړی درس کې ناست و همدغه سړي نه एकदम چې اچانک ته پوښتې که ما څه ووایي ته به هم ګډوډ شي چې څه یې ووایي دا کومه فایده چې ما ذکر کړه دا د کتابونو د منځ خبره ده ته به داسې وړه رساله پیدا کړې او په هغې کې به دا ټول دین را جمع شوی بعضو دا خیال دی چې مکتبې ته به لاړ شم 35 پاڼې رساله به ځان له والم وړه غونته کړي او دین د الف نه د یا پورې ټولو به هغې پروت وي بس د پلاني شیخ صاحب په شان به ځم شیخ صاحب ځان له به حلقه کولاو کوم درس به کوم بیان به کوم په دیره کې به ملګرو ته لیکیم لوی ملا به شي اسانه چې په رسالو باندې سړی شیخ کېدی او 35 او 40 صفحې رسالې ته زه کور کې پرته د هغه هم په اردو کې او یا به پښتو کې په دې چې سړی مولا کېدی به مزې به ټوله دنیا به مولیان او مفتیان دا الله چې په دې دومره مخلوق کې یو څو خلکو له توفیق ورکړي بیا په یو څو کې یو څو له توفیق ورکړي دا معمولي خلک نه وي دوی د الله سره رازونه وي د دوی محنت د دوی کوشش د دوی اخلاص د دوی تیز ذهني د دوی هرې خبرې ته سوچي الله هغوی له توفیق ورکړي موږ خپل ځاني چې څوک داسې وینو چې علم کې تکړه سم ورته پسخي سم په دې خوله کې مو ته اوبه راشي او ستاسو ما ته پته نشته چې ګوره دې خبرو ته مو شوق یو که نه نن سبا خو دې ته سړي سوچ دي چې کوم سړی وزن ډېر اوچتوي دی به وایي سمې پیسې ګټي چې نوی موټر ورسره دی به په دې سمې ډیوټیانې کوي ټول کچه سوچونه ټول خېټه وما حوله ټول خېټه وما حوله خېټه او د خېټې په خوا او شا کې خبرې دي ټولې د خېټې نه بره خبرې وکړه بره اوچتې خبرې وکړه خېټه وما حوله پرېږده دا د هغه وخته پورې حدیث کې راځي هغه وخته پورې د دنیا نه یو نفس نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه یي پوره کړی دا لوز دی د الله طرف نه دې نه به نه پاتې کېږو ته لږ اوچت شه دا خبرې دې اوچتې که رابطه د عرش والا سره جوړه که
د هر څه در کوي ښه پراخه رزق ښه برکتي رزق سره د دیندارۍ سره د علم سره د تقوا سره د پوهې د هر څه به دله الله درکړي چې سړی ځان پوه کړي او کوشش وکړي او محنت وکړي اوس دا مسله کومه چې موږ بیانه کړه دا قیمتي مسله دا ګوره بیانو دې دپاره چې د مسلمانانو یې زده کړي او په علم کې اضافه راشي نور که څوک راته د دنیا په مقابله کې ووایي چې بیان که نو په لکو ریالونه هم نه بیانوو چېرې دنیا پې والاو د دنیا خبرې پکې نشتې صرف دغې دپاره یې بیانه کړه چې دا ملګري دا مسلې زده کړي او عمل پې کړو ژوند یې ښایسته شي امام بخاري رحمه الله دغه وخت والي ورته څه وي راځه زمونږ بنګلې ته راځه زمونږ کور ته زما دې بچو ته م حدیثونه بیانوه هغه پسې جواب ولېږو والي ته ووایه او امیر او مشر ته ووایه او دغه مالداره ته ووایه دغه زورور ته ووایه چې زما د درس مجلس په جومات کې لګي دلته به راشي خپل بچي به م راولي زنګنان به مات کړي او دین به ورته بیان کړو دین موږ د چا دروازو له داسې نه وړو چې یعنې هغه راته په سپک نظر ګوري یو خو دروازې له وړه چې هغه سړي شوق وي یو سړی کمزوری ګڼل مولوي صاحب لکه نن سبا چې د دنیا پرست مولیان د دې مالدارانو په دروازو کې ولاړ دي که داسې نه وي دا پلانې صاحب دی او دا ملک صاحب دی او دا خان صاحب دی د ځان نه به رواني پروګرامونو له او دعوتونو له لکه تا ته ویلي دي چې راشه خدای به مخکې مخکې کېږي او ځکه په خبره کې زور هم نه وي په خبره کې اثر هم نه وي په دې مخ کې نور هم نه وي ځکه چې هغه ټول سوچ د دنیا سره بعضو ته چې د دین خبره هم وکړي نو اولنۍ ته څو پیسې ورکړي عمر له دقې شان ګرځي ما یو وخت کې د یو کس سره قرآن یادو زمونږ استاذ قاري صاحب الله دې ښه ساتي چې هر ځای کې او زما د قرآن استادان درې دي ما وکړي هغه یو که چې داسې نه چېرته زما دا بیان ورته ورسېږي بیا خفه شي یار یو وایي ما یادوي په هغه دریو کې یو نو جومات کې به موږ د هغه سره قرآن یادو د سحر د شپږو نه د ماسپښین د یوې نیمې پورې نو پای کې به د ماسپښین لمونځ راتلو نو هغه مؤذن یو ورځ رانغی د جومات هغه مؤذن نو زه په هغه پسې لاړم ځکه چې مشر دی استاذ دی قاري دی هغه نه اجازت اخیسته غواړي هغه ته ویل غواړي ما قاري صاحب مؤذن نن کسې رانغی ځکه چې 15 منټه بې زیات شو نو که تاسو دا اذان وکئ دغه شان یې ماته وي چې ریال پکې نه وي والله که زه یو ټکی ووایو زه اذانونه کوه بیا زه لاړم ما هغه اذان وکړو چې دا دې سوچي چې ریال او پیسې او دا به پکې وي او که نه وي بیا دا سوچ مه کوو چې الله به مانه غټ سړی جوړوي او د دین خدمت به کوو دې دپاره اخلاص محنت او کوشش پکار دی لالچ به پکې نه وي د دنیا ها دنیا به دله الله درکړي خو ته به ابتدایي لالچ نه کوې الله کله دنیا پراخه کې دینداره کس دپاره خو د هغې ابتدایي نیت دغه نه وي او نه یې دغه لالچ په زړه کې نو دا څومره قیمتي مسله ده چې په الله باندې د چا داسې حق نشتی چې الله به له هره خبره مني دلایل پې ذکر شو درې دلیله دعا د نوح علیه السلام چې واپس شوې ده دعا د ابراهیم علیه السلام چې رد شوې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وایي چې درې خبرې مې وغوښتې الله دوه راکړې او یو یې رانه کړه نو دې مشرکانو ته دا م ویل پکار دي د چا سره چې دا شبهه ده چې دا نیکان خلک دي وایي د دې پیغمبرانو نه زیات نیکان دي وایي به چې نه د پیغمبر نه خو بله نیک نشتي که نو زموږ د پیغمبر نه اوچت څوک شتي په دیندارۍ کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان د ملایکو نه هم اوچت دی بلکې د پیغمبران د ملایکو نه غوره دي و چې د دوی بعض دعاګانې الله رد کړي دي د الله په هر کار کې حکمت پای کې به د الله څه حکمت و چې رد کړي دي دا په دې نه چې یعنې دوی کې څه کمی و دا خو اوچت مخلوق دی نو وایي ته چې چاته پروت یې دی د پیغمبرانو په مخ کې څوک دی چې ته دا وایې چې د ده هره خبره الله مني او الله یې نه رد کوي